سلامونه احترامات مې قبول کړئ. ګرانو دوستانو، نن یو واقعه د یو ښځې د خولې نه واورئ چې هغه وایي چې زما خاوند نامردو. زه په ډاکټرانو حکیمانو باندې ډېر وګرځېدم، خو ویل به یې چې ته ټیکې، خو ستا خاوند کې فرق دی او ستا بچي نشي کېدی. په دې هیله باندې زه یو پیر صاحب له لاړم چې هغه راته وویل چې ستا خاوند بیکاره دی او ته ټیکې، که ته ما سره دا غلط کار وکړې نو ستا به بچي وشي. ښځه وایي زه څه وخت کې دې ته جوړم شوم، خو په زړه کې د الله نه ډېره ویرېدم او ومې ویل چې هغه بچی به زه څنګه ساتم چې ما ته یې پته وي چې دا د حرامو په لار راغلی دی. هغه وایي چې زه کور ته رالم، ما پسې ګاونډۍ راله چې هغه به هم دقې پیر له ډېره تله راتله او ما سره ملګرې تلې وه. هغې هم زه ډېر پوه کړم چې خیر دی، یو ځل دی او داسې وکړه. ما ورته وویل چې زه د الله نه یریږم او الله به زما څه لاره جوړه کړي. په دې کې څه ورځې پس مې وکتل چې زما خاوند راغی او ما ته وویل چې ښځې ګوره، د الله شکر پکار دی. دومره ډاکټرانو حکیمانو سره زه نه ښه کېدم، خو چا راته یو جړله وښوله او هغه مې وخوړه. هغې سره زه ټیک ټاک شوم. هغې ورته وویل چې هغه جړله څه وه. هغه ورته وویل چې هغې ته موسلی سفید وایي. موسلی سفید انډیا والا تاسو به راولئ. دا هغه بوټی دی چې دا منې ټینګۍ هم او جوړۍ هم او جراثیم ورسره هم پیدا کېږي. هغه وایي چې ښځې دا مې د یو هفتې نه شروع کړی، خو تاسو مې غږ نه کو. هغې سره زما طاقت مکمل بحال شو. او دا ښځه وایي چې د هغې نه زمونږ یو زوی وزېږېدو. نو الله په خلکو امتحانات راولي. الله ستا چې په نصیب کې لیکلی وي هغه به ستا ته راځي، خو اوس تا له الله اختیار درکړی چې ته د حلالو لار اختیاروې او که د حرامو. الله تعالی دې موږ ټول د حرامو نه وساتي. د لوی الله په امان.